الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت په مخ پزماکه چې انسان ته وجود ورکو او د انسان د وجود نه بعد دنیا ته سوره مخلوقات راغلي دي هر مخلوقات کې د سرکشي په لحاظ سره یو مخلوق هم دور نه پیدا شوی چې سوره جن او انس الله پیدا کړي ځکه وته الله رب العزت فی الارض قرآن کې خطاب فرمایلی ولا تمشي فی الارض مرحا چې ډېر په غرور او په تکبر سره پزمکه مګرځه ولا تفسدوا فی الارض او پزمکه باندې فساد مخوروا ان الله لا يحب المفسدين فساد کون کې د الله خوښ نه دی ګوره قران کریم کې د تراغلی دی او من يقتل مؤمنا متعمدا کچری یو کس چا قتل کو متعمدا د قستا فجزاؤه جهنم خالدا فيها د دې سړي جزاء دا جهنم خالدا فيها چې دی همیشه د پر په جهنم وغضب الله عليه دا الله تعالی غصه او غضب به ولعنه دا الله تعالی د طرف لعنت نن سبا خو موږ داورو پلان کې ولګي د پلان کې وښتو یو لیش زمکه د پاره وښتو جګړه د پاره وښتو خبرو کې روان شوې وښتو نامعلوم افراد وښتو ورجانا د دنیا او اخبار د تیر بشي دنیا کې انسان کا ژوند تیرې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی الله رب العزت انسان ته دا اختیار نه ورکړي چې ته په ځان ظلم وکړي نتا د مرد کم ځای نه تکړه راغلی چې ته په انسانیت باندې ظلم کې الله رب العزت د هر چیز حساب به هر انسان نه اخلي کچری په ژوند کې د ظلم کړی قتل کړی پر دې حق به والوي الله رب العزت په بخښه پرد باندې پریدینه تراغي باندې په پدا باندې جنت بوی حرام دي تب سو پوری باندې تاسو پورا حساب کتاب کړي او بیا د غرنګي یو بی ګناه کست مړ کړي په بغیر سو وجبانه بغیر سلالچا بغیر صدقه باندې حدیث شریف کی راځي چې کله یو انسان په دنیا کې ولګي بل انسان مړ کی د زمکه ټول مخلوقات الله ته فریاد کوي پروردگار د دې انسان د دې خطا د وجه په ما باندې قهر رانه ولي مینه توزاري شروع کی پروردگار ته
او بیا په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه برګزیده خلک علما شیوخ شیخ الحدیث ابن عباس رضی الله عنه یو روایت دی که په یو علاقه کې یو شیخ الحدیث یا عالم چا مړ که د هغې کفاره د 35,000 خلکو نه ادا کېږي. بل روایت کې راځي چې 30,000 خلک به د هغه په سر باندې مړېږي، کرش کېږي به، قتلېږي به. زور خو به د افیکټ خو بیا سایډ افیکټ خو راوځي که زمونږ عمل په داسې ملک کې پاتې کېږو چې دلته کې د عالم د شیخ د محدث چې خلکو ته خیر ښېګړه امن اخوت محبت د حکومت پاسداري د هر شی د قانون د هر شی برابري د هر څه موږ ته ښایي خو چې افسوس مړ شي نو بیا یې تپوس نشته. که په اسلام آباد کې ډمه مړېږي نو پولیس او ټول عملی کور ته راشي بس بالکل آن د کیمره ټول هر یو شی موجود وي، قاتل معلوم شي، هر شی معلوم شي. که یو چرته عالم دین شي چې نامعلومه افراد ټول عالمان شهیدان شو، چرته قاتل یې پته ولګي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو هغه ورځ زه جنازې ته تلم ډېر عجیبه منظر په لکونو خلک راغلي. ته وایي چې د آسمان نه اوښکې ورېږي ټولو داسې جړل، داسې منظر و. هر یو سړی په جړا په غم په عالم کې و، که امي و، که غریب و، که فقیر و، که مسکین و، که سیاستدان و، که هر یو انسان په ټول په جړا باندې. ولې خلک د امت د علم نه محرومه کو، عالم دې مړ که خلک د علم نه محرومه کو، عالم دې کو عالم مرګ د عالم مرګ دی. زمونږ د ځینې بدو قوم چې دغه بدو قوم دی سره بس کوي دا جاهل ځن پکې جاهل ای کنه د عالم سر چې راوالي کله سپي ته لګي، کله خر ته لګي، کله یو شي ته لګي، کله سور ته لګي. بیا چې مړ شي بیا یو خو بیا د مگرمچ وخت کې وري. داسې نه کول. د الله نه ویریږئ، د عالمانو قدر وکئ، پر رب یقین وکړئ چې په هغه ورځ چې څنګه جنازې ته مخکې ودرېدو ډېر علماو دا فیصله وکړه پروردګاره دې قوم ته هدایت وکړي، که دې قوم زموږ نوره ناقدري وکړه او دغه رنګ یې صحیح ورته بېدردۍ سره زموږ دا قتل عام روان دی، نو یا الله بیا موږ به دلته کې دې سره مه پاتې کړي. یا الله موږ باندې صحیح ورته هجرت لازم کې موږ د دې ځای نه وباسي. ډېر علما به دنه وځي چې کوم علما به هر ملګري ناست دي هغې سره خبرې ترې شوي. زموږ یو ملګری جاپان کې ناست دی، سره زه مخکې مې سره رابطه شوې وه، ما ورته یې لکه ستا هلته ژوند څنګه دی؟ ماشاءالله ډېر ښکلی په امن باندې تېرېږي. امن د ټولو نه غټ نعمت نه وی نو ابراهیم علیه السلام به دعا نه کوله رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردګاره دا ملک او دا ځای او دا ریاست راته د امن ګهواره جوړه کې، ورزق اهله من الثمرات. بیا د هغې نه بعدې دعا دا کړې ده چې پروردګاره بیا ورته د معیشت او د معاش دعا یې ورته کړې، وړومبی ورته د امن دعا کړې ده. هغې ملګري سره به خبرې ترې کوله، ما پاسه 6,000 جاپانیان مسلمانان کړي. سوره چې دا عالم په کفارو کې موجود وي نو الله رب العزت یې دوره کار لري، او چې دا عالم په دې معاشره کې وخت تېری، لوګې تندې، تنګدستۍ، طنزونه، خبرې، پردۍ خبرې وړل، تاویلې ماویلې، ګیلې مانې، د دنیا خبرې اترې، د دنیا طنزونه، د دنیا خبرې اترې، هر شی وړي برداشت کوي په ډبه. اگر عالم په خبره وکړه په بیان کې چې زموږ علما ډېر بدبخته قوم وایي. ولې وي زموږ په نصیب کې داسې خلک رسېدلي که عوام دي د هغوی د طرفه هم په لتو باندې دغه شو او بیا آخري انجام مقبولی بس خبره ختمه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو، حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي ان قریب زما په امت به یو داسې دور راشي دجال چې راځي. دجال نو اول بزان ته اول د دجال پیروکار دا وړه وړه بچي چې کنه دي به د عالمان ختمي. کدا تاسو منئ او کوم نه منئ دا حقیقت دی چې کله په مخ تزمکه باندې چې د عالمان ختم شي نو بیا خو به ټول عامیان جاهلان او ورګه سوي ورته AI کې ګورم دې کې ګورم نو هغې نه خو به زده کې نو هغه معلومات او هغه دین سره به خود ورته کې لکه د عیسایانو د دین په شان هر شی به الټا پلټا کې بیا خو تاسو سره دوره نالج نه یو نه به دوره په دین او په اسلام باندې پوهیږي.
نو بیا به څه چل کي تا به هم ګمراه کړي چې کوم قوم یې ټول به ګمراه چې هغه ګمراه شي دجال راځي نو ډېر په اسانه به بیا کار حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت په یو قوم باندې عذاب راولي د عذاب دراوستونه مخکې ته الله رب العزت برګزیده خلق راوچت نیازبین خلق ته راوچت کی راځه ته د دې ځای نه راپاسه ته د دې خلق لایق نه تر راپاسه ته راځه د دې ځای نه چې هغه دا غځای نه اوچت کی بیا په دې نورو باندې راکی چې ورګه زما دی والو ته ځان ټینګ دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې لږ ځان سره احساس وکړي لږ ځان سره حساب وکړي چې ابد نواله ازل پورې زما د پیدایش نواله زما تر جنازې پورې څوک په کار راځي زه سوره احسان منیم زه څومره خیال ساتم زه څومره سپورټ کوم په والله چې په دې معاشره کې لکه د پخواني غونډه مشران موجود چې عالمانو بس چې بکواس کو چې خلای ولا ماتول نه نن بداله مسله نه زموږ د ینګ جنریشن په داسې بدتمیزۍ او په داسې بد اخلاقی باندې سر دی چې سر عام کل عام په سوشل میډیا باندې ناشتي او د علماء په عزت او بکواسات ورپسې لار به سوي خیر دی بچي دی الک دی نه کوي ته چې الک انت د علماء دوره به عزت کړی چې دی ته چې الک وي ته د علماء دومره ګستاخی کړی او بیا تر هغه پورې زړه یخ نه وي تر څو پورې هغه مړ شوی نه بیا سوي الله دې وبخي ډېر خسړ هم پښتانه خو تر دې غلط یړومبه کار راکې دا چې اتفاق راکې نشته دیم کار راکې دا دې تر هغه پورې دا انسان ما سره قدر قیمت نه تر څو پورې مړ نه چې مړ شي ډېر الله دې وبخي پلان کې مولانا صاحب بدا خیر ورکړي چې ژوند نه د قدر یې سره نشته لکه د قدر د زائد نیولو د پاره به خامخا لکه ځان مړ کې اله قدر بیا ده دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د الله رب العزت ته سر په سجده شي او توبه تایب شي پروردګار د کمې زمانې تر الو د کم حال لري باندې او ما باندې دور امتحانات دومره سي ورته حالات یا الله د دین سخت د خدای تر باندې نور مراول حدیث شریف کې راځي بی الله رب العزت چې انسانانو ته په قهر شي د علم رڼاګانې پمړي علم دیو پمړه کی علم یو نوري شیخ الحدیث مثال خو د نوري ولکونو خلق را الجنازه او شو درې ورځې غو شو جړاګانې شي فریاد شو خلکو سټیټس یو لګولې بس زنده‌باد خبره ختم دینه بعد بسي ولدا یو عالم شو دو شو درې شو سور په سهول نه په زرګون علما شهیدان جای ته پوسو هر یو انسان به د محشر پر ورځ ولاړ خپل سر به پلاس کې داسې خي پروردگار ز چا قتل کړي ما خطا زمانه قاتل تاسو بیا وسه جواب ورکړي هر سړی د خپل غیرت لپاره په بڑا خطبه چا ګرځي زه حقیقت خبر راته کو چې په زما په عالم باندې زما په شیخ باندې څوک حمله کوي چا تاسو چې دا دې څه کوي هغه ځای کې دومره څوک نو دوستانو عزیزانو عرض مې را کولو چې څنګه د ځان حفاظت کوو داسې د خپل اولادم کوو او چې څنګه د خپل اولاد کوو په معاشره کې ګوره داسې د عالمانو نه کوو لاړ شي عیسایانو ملک را عیسائی بچته د پوپ قاتل نوي يهودي به د خپل پېشوا قاتل نوي هندو به د خپل پندت قاتل نوي افسوس دا دی چې زما مسلمان به د خپل امام قاتل افسوس دا دی چې زما مسلمان به د خپل شیخ قاتل وي افسوس دا دی چې زما دې ځای مسلمان به سوي ورته د قاتل وجه صدا ولې د یو څو روپو د لپاره قتل عام کوي اگر یو کس راته استاد جی ګولای به 100 روپۍ د 2 روپۍ د قتل چوکو دوره قاتل خبره کوله قاتل به ګولای ارزانه ده یو ډزو باسه خبره ختم ما ته به 2 روپۍ ملاویږي زما دا ګټه ده مته د الله نه یریږي او من یقتل مؤمنا متعمدا چې کوم قتل سړی وکړو د قصد وکړو فجزاؤه جهنم د همیشه د پاره ځان د جهنم پاواله تر هغه پورې به خدای نه بخي تر څو پورې یې دیت نه ورکړي ایا سي ورته ورساو نه معاف کړي یا په دیت کې تانه پکې سر نه قلم شي نو سر خو کې ایران ملک ته دوړو مړو کې ملک اټمي ملک نه دی چې کلم یو کس باندې سزا وخی جن سریام راولي سزا دا
دلته کې پولیس ولا غرض را خبره کوله استاد پسې شو جرم مرم کې راګیر کو دنه کړي ونی چې سبا راشي بیا راته سینه داسې نه غنی غکې بیا راته خدای پاک داسې دي. دوستان عزیزان ورځ مې دا کولو چې کله مجرم ته سزاګانی بند شي نو هغه ځای کې جرم شرع سیوا شي او چې د جرم شرع سیوا شوه بیا په هغه ځای کې امن ناراضي چې کوم ځای کې امن ناراضي نو بیا په هغه ځای کې فتنه او د فساد جړې خوري شي. بیا خلک ټول ګناه چاته کوي دا ابو لا عالم چې دی په جمعه کې د امن خبرې نه کوي د سپینې خبرې نه کوي لکه سپینې خبرې کوم ته ماته کېني ته چې سوره موبایل لټې مورکې ته ماته کېني ته چې سوره موبایل لا کور کې سي ورته په فضولیات او په بکواسات او په یو څه په بل څه باندې خپل وخت طرف کې ترازی ترته باندې تاسو کړی ماته موږ واورو ما نه دا کلمه واورو ما نه دین اسلام زده که ما نه تاسیس زده کړی ته سر چرته ناش شوی ما تا خپل اولاد ته چرته دا ویلي چې چرته جمعه ته لاړ شه عالم سره کېنه مفتی سره کېنه قاری سره کېنه زده کړه وکړه. دوستانو عزیزانو وخت وار به د باندې تیری ان قریب یو وخت به داسې راشي چې هر یو انسان باندې به مرګ رانږدې او هر سړی به وایي چې توبه توبه یو توبه مې نه قبلېږي د مرګ نه مخکې توبه طایب شي او الله رب العزت ته توبه وباسئ یا الله د دې نه راباندې سخت حالات نه راوړي یا الله د دې نه سخت حالات ور متحمل نه یو یا الله دا سوره بې امني راغله د دې نه مفاهمان یا الله دا سوره دهشتګردي ده یا الله دا ختم یا الله دا چې څوک هم کوي مونږ ته څه پته یو یادې بلبل یادې په دنیا کې هو دوړي دي هیڅ پته نه لګي حقیقت پالته پته نه دا شکر دی چې جزا او د سزا ځای شته د جزا او د سزا ځای نه وي دلته کې هر یو سړی خبرې ته ورخ ور بګرځېدو بیا وایي چې راشه ما نه څوک تپوس الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.